سلامونه درنو اوریدونکو، هیله لرم روغ او جوړ اوسئ. بیا هم د یوې نوې موضوع سره ستاسو په چوپړ کې یم. نن به په پښتو ادب کې د ماشومانو ادبیاتو تر سرلیک لاندې کتاب تاسو ته در وپېژنم. دا کتاب د چا لخوا لیکل شوی، په کوم کال کې او څو پاڼې لري او کوم سرلیکونه په دې کتاب کې ځای پر ځای شوي دي، د دې کتاب تر پایه به په دې ټولو برخو پوه شئ. په پیل کې ویلی شم چې دا کتاب د رفیع الله نیازي لخوا په 1989 لمریز کال کې لیکل شوی، چې دا کتاب 192 پاڼې لري. دا کتاب د ماشوم پیژندنې په سرلیک پیل شوی دی. ماشوم چاته ویل کیږي؟ ټول انسانان چې د کوچنیوالي له عمر څخه اوښتي وي، ماشوم او ماشومتوب پیژني، ځکه یو مهال دوی په خپله ماشومان وو او د کوچنیوالي پړاو لیدلی. خو له دې سره سره د ماشوم پیژندنې په اړه ډول ډول علمي معلومات شته. د اسلام مبارک دین د ماشوم او ماشومتوب پړاو په اړه خپلې څرګندونې لري. په ملي او نړیوالو قوانینو کې هم د ماشوم پیژندنې په اړه یو لړ معلومات شته، او د ارواپوهنې علما کوچنیان د خپل لیدلوري له مخې راپېژني. موږ هم دلته ماشوم د اسلامي شریعت قوانینو او ارواپوهنې له مخې څېړو. په اسلامي شریعت کې د ماشوم پیژندنه. علامه بن اثیر په اسلام کې ماشوم داسې راپېژني. په عربي ژبه کې ماشوم ته طفل وایي، چې اطفال، طفله، طفل او نور د نوموړې کلمې د ډېرګړي یا جمع لپاره کارول کیږي. طفل په لغت کې صبي یا ماشوم ته وایي، چې د صبي کلمه د نارینه او ښځینه یعنی د مذکر او مؤنث د دواړو د جمع لپاره هم راځي. او د شریعت په اصطلاح کې صبي یعنی ماشوم هغه چاته ویل کیږي چې د ځوانۍ پړاو ته نه وي رسیدلی، یعنی بالغ شوی نه وي، چې دا پړاو د مور له ګېډې څخه د زوکړې نیولې او ځواني ته تر رسیدو پورې وي. د زلمیتوب او بلوغ پړاو په انسانانو کې سره لږ څه توپیر لري، په دې معنی چې انسانان نارینه او ښځینه له 9 کلنۍ څخه نیولې تر 14 کلنۍ پورې د زلمیتوب او بلوغ پړاو ته رسیږي، یعنی چې ځینې ژر او ځینې په ځنډ سره. بل توپیر دا دی چې نجونې تر هلکانو زر بلوغ ته رسیږي. په اسلام کې هغه انسانان چې بلوغ ته نه وي رسیدلي ځانګړي حقونه او وجایب لري، لکه په جزایي برخه کې د محکمې پر ځای عادي محبس ته استول کیږي. په جنایي جرمونو کې په خپل ځان ګواهي او اقرار نه منل کیږي. همدارنګه په ډیرو نورو برخو کې هم ورسره د ماشومانو د قوانینو له مخې چارچلند کیږي. خو کله چې مسلمانان بالغ شي، د اسلامي شریعت له مخې ټول هغه حقونه ترلاسه کوي چې نور بالغ مسلمانان یې لري. خو که جرم، جنایت او ګناه وکړي، د ماشومانو د قانون او حقوقو له مخې ورسره پریکړه نه کیږي، بلکې شرعي حد پرې پلی کیږي. په دغه صورت کې د عادي محبس پر ځای محکمې ته استول کیږي او د اسلامي محکمې له پریکړې سره سم به ورته سزا ورکول کیږي. پوښتنه دا ده چې د اسلام په مبارک دین کې د عمر کوم پړاو یعنی په څو کلنۍ کې انسان بالغ ګڼل کیږي، چې د عمر هغه برید ته په رسیدو یې د کوچنیوالي دوره پای ته رسیږي. د ماشوم پیژندنې په اړه د علامه ابن اثیر تعریف له قرآن کریم څخه اخیستل شوی. د قرآن کریم د نور سورت په 950 آیت کې راغلی چې وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. ژباړه: کله چې ستاسو ماشومان بلوغ یا ځوانۍ ته ورسېدل، نو اجازه دی واخلي لکه څنګه چې د دوی نه مخکې کسانو اجازه اخیستله. ډیری دینی علما د الحلم کلمه ځوانۍ ته د رسیدو په معنا تفسیروي. د ځوانۍ مرحلې ته د رسیدو نښې نښانې په نجونو کې دا وي چې میاشتنۍ ناروغي ورته پیدا شي، او په هلکانو کې دا وي چې له احتلام سره مخامخ شي،
یعنی په خوب یا په ویښه کې انزال وکړي او غسل پرې واجب شي. لکه وړاندې مو چې یادونه وکړه، په نجونو او هلکانو کې ځواني ته د رسیدو عمر توپیر لري. په نجونو کې له 9 څخه نیولې تر 14 کلنۍ پورې او په هلکانو کې له 14 څخه نیولې تر 14 کلنۍ د ځوانۍ نښې څرګندېږي. د ماشوم له پیدا کېدو څخه وروسته د عمر پړاوونه په 5 برخو ویشل کېږي: کوچنیوالی، هلکتوب، ځواني یعنی زلمیتوب او پیغلتوب، لویوالی او زړښت. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د انسان د ودې لومړي پړاوونه په 3 مهمو برخو ویشي او فرمایي: الولد سید 7 سنین و عبد 7 سنین و زیر 7 سنین. یعنی ماشوم په لومړیو 7 کالو کې پاچا او سرخیل وي، په 2مو 7 کالو کې موتی او موریه وي او په وروستیو 7 کالو کې وزیر او مسؤل وي. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د دې وینا له الهام سره تر 21 کالو د انسان د ودې او لویېدا پړاوونه په 3 پړاوو ویشل کیږي: پاچاهي، اطاعت او وزارت. دا 3 پړاوونه له وړوکوالي، هلکتوب او زلمیتوب سره سمون خوري. اوس به راشو دې ته چې د قوانینو له مخې د ماشوم پیژندنه په څه ډول شوي. د قوانینو له مخې د ماشوم پیژندنه د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د کنوانسیون په لومړي ماده کې راغلي چې د دې کنوانسیون په نظر هر انسان چې له 18 کلنۍ څخه ټیټ عمر لري ماشوم ورته ویل کیږي. د افغانستان په قوانینو کې هم د ماشومتوب عمر په 18 کلنۍ کې پای ته رسیږي، چې دغه عمر د ایران او پاکستان په دودو قوانینو کې هم د 18 کلنۍ په عمر پای ته رسیږي. په یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو کې هم د ماشومتوب او تنکي زلمیتوب دوره تر 18 کلنۍ پورې ده. په یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو کې هم د ماشومتوب او تنکي زلمیتوب دوره تر 18 کلنۍ پورې ده. په لبنان کې د 1942 کال د قانون د 215 مادې پر بنسټ، د سوریې د 1949 کال د مدني قانون د 46 مادې د 2م بند پر بنسټ، په عراق کې د 1980 کال د ماشومانو د ملاتړ په برخه کې د دغه هیواد د قانون د 3مې مادې د لومړي بند پر بنسټ، په اردن کې د 1980 کال د مدني قانون د 43مې مادې د 2م بند پر بنسټ، او په مراکش کې د دغه هیواد د قانون د 209 مادې پر بنسټ 18 کلن عمر د ماشومتوب او تنکي زلمیتوب دورې پای ته رسوي. په مصر کې د 1948 کال د مدني قانون د 44 مادې د 2م بند پر بنسټ، په لیبیا کې د 1953 کال د مدني قانون د 44 مادې د 2م بند پر بنسټ، او په کویت کې د 1980 کال د مدني قانون د 96 مادې د 2م بند پر بنسټ د ماشومتوب او تنکي زلمیتوب دوره په 21 کلنۍ کې پای ته رسیږي. دغه دوره په تونس کې د دغه هیواد د شخصي احوالو د قانون د 153 مادې پر بنسټ 20 کاله او د الجزایر د مدني قانون د 40مې مادې پر بنسټ 19 کاله ټاکل شوې ده. د ارواپوهنې له مخې د ماشوم پیژندنه. د ارواپوهنې ډېرو علماو له ماشومتوب څخه تر زلمیتوب پورې عمر په بیلابیلو برخو ویشلی او د خپلو فکرونو له مخې دغه دورې تحلیل کړي دي، چې یو ډول ویشنه یې په لاندې ډول ده: له زیږون څخه تر 3 کلنۍ پورې، له 3 کلنۍ څخه تر 6 کلنۍ پورې، له 6 کلنۍ څخه تر 12 کلنۍ پورې، له 12 کلنۍ څخه تر 14 کلنۍ پورې یعنی نوی زلمیتوب یعنی نوی زلمیتوب، له زیږون څخه تر 3 کلنۍ پورې دوره. په دې دوره کې ماشوم خپل ژوند له ژړا او حرکتونو سره پیلوي، د چاپیریال له څیزونو سره د لمس له لارې آشنا کیږي، د حرکت او خوځښت قوه ورسره مل وي، خو د کوم کار کولو شیمه او توان نه لري، د نورو یعنی لویانو مرستې او ساتنې ته اړ وي.
د چاپیریال شته څیزونه د بدن د حرکات او حسي غړو په مرسته درک کوي. خو ځینې مهارتونه لکه د څیزونو نیول، کېناستل، په لاره تګ او نور زده کوي. د نورو سره د اړیکو ټینګولو لپاره وړې خبرې زده کوي او له فزیکي اړخه فکر او بدن وده کوي. له 3 کلنۍ څخه تر 6 کلنۍ پورې دوره. په مخکې دوره کې مو ولوستل چې ماشومانو خپل اړتیاوې او غوښتنې د نورو یعنی لویانو په مرسته ترسره کولې او ورو د خپلواکه کېدا په لور روان وو. په دې دوره کې د ماشومانو تجربې او د چاپیریال په اړه معلومات ډیریږي. د کنجکاوۍ حس یې غښتلی کیږي. پوښتنه کول زده کوي. سلګونه او زرګونه پوښتنې ورته پیدا کیږي خو ځوابولی یې نشي. په دغه دوره کې ماشوم خپل ځان هم پیژني، خپل کړه وړه فکر او حس پیاوړی کوي، هڅه کوي چې خپل فردي شخصیت پیدا کړي. په دغه دوره کې له ماشوم سره خیال هم ملګری کیږي. د هر څه په اړه منطقي فکر نشي کولای، هر څه د خیال په مټ په واقعیت بدلوي. د دې دورې بله ځانګړتیا دا ده چې له لوبو سره د ماشومانو مینه پیدا کیږي. په لوبو کې شخصیت وده کوي، ژبه او اخلاق هم زده کوي. د دې دورې ماشوم پیښې یعنی تقلید کوي او د مشرانو د وینا او کړوړو پیښې کوي. په پای کې دغه دوره ښوونځي ته په ورتګ سره پای ته رسیږي. له 6 کلنۍ څخه تر 12 کلنۍ پورې دوره. دې دورې ته د ماشوم د جسمي، فکري، عاطفي او رواني ودې دوره هم ویل کیږي چې له رسمي زده کړو سره پیلیږي. کوچنی ورسره له ماشومانه فکر کولو څخه د منطقي فکر کولو په لور درومي. له کورنۍ څخه په ټولنه کې د آزاد ژوندانه په لور ګامونه اخلي. پوښتنې له استدلال سره ملې وي. د ښوونځي له چاپیریال او رسمي زده کړو سره آشنا کیږي او ټولیز ژوند پیلوي. په دې دوره کې د تیرې دورې د ډیرو هغو پوښتنو ته چې د خیال په مټ یې ورته ځوابونه پیدا کول، اوس یې د منطق او استدلال په زور پیدا کوي. هغه هم د خپل فکر په چوکاټ کې. د دې دورې ماشوم ورو د منطقي فکر کولو پر ځای د انتقادي فکر کولو په لور ګامونه اخلي. له 12 څخه تر 14 کلنۍ پورې دوره. په دې پړاو کې په انسان کې جسمي، فکري، عاطفي بدلونونه را پیدا کیږي. په دې معنی چې خپل عواطف کنټرولولای نشي، خپل ځان نه پیژني، له مشرانو سره یې چار چلند په ټکر بدلیږي. د ماشومتوب تجربې او فکر یې د دې دورې د جسمي، عاطفي او عقلي بدلونونو ستونزې نشي حلولای. د مشرانو پر ځای ورته خپل هممنګه ښکاري او د همزولو د کړو وړو پیښې کوي. د دې دورې زلمی د هغه څه په وړاندې چې مشرانی وایي کوي او دی نیوکه کوي. تند عواطف یې د مخالف جنس لوري ته مخه کوي. خیال پرې ډیره غلبه کوي. هغه څه چې په حقیقي عالم کې نه پیښیږي د خیال په زور یې رامنځته کوي. د دې پړاو بل ستر بحران چې ظلمي ورسره لاس او ګریوان وي د بلوغ مرحلې رامنځته کېدل دي. بلوغت یعنی بلوغیت یوازې جسمي بدلون نه وي، بلکې جسمي بلوغ له فکري او عاطفي بلوغ سره یو ځای وي. د دې دورې په پای کې د جسمي بدلونونو چټکه وده بیرته کمیږي چې نښې نښانې یې له ورایه په زلمیانو کې تر سترګو کیږي چې خپل عواطف کنټرولوي، فکر کوي او له مشرانو سره په خپل تیر چلند غور کوي، په خپل نفس اعتماد پیدا کوي. خو دغه بدلونونه په خپل سر نه رامنځته کیږي، بلکې ښوونې او روزنې ته اړتیا وي. د زلمیانو حقونو ته درناوی او هغوی ته په ټولیز ژوند کې ازادي ورکول یې غوره لارې چارې دي.